که د چا بچی او یا ورور هغه لوپر وي یعنې سحر د کوره وځي نه د چا روټۍ غمي ورسره نه د کور غمي او به صرف ماښام ماسخوتن راځي یعنې خوشو تشو پسې ګرځي د یو وجې نه کور والا ډېر سخت پریشان مه پریشانه کیږئ دا کم آیات مبارک مې راوړی دي دې باندې 11 ورځې مسلسل دم کې انشاءالله چې د خپل کور سره به مینه پیدا شي په زول به نه ګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو کله کله یو ماشوم روان شي مور او پلار ورسره ډېره زیاته مینه کوي د هغه مینې د وجې نه ماشوم روان شي دومره روان شي چې د مور پلار د قابو نه بیا وځي او بعضې ماشومان او بعضې بچي بیا داسې او بعضې وروڼه داسې وي چې هغوی سحر د کور نه وځي نه ورسره د چای روټۍ غم وي نه ورسره د لوږې تنګ دی د دې غم ورسره وي نه هغوی سره د مونځ او دس غم وي نه ورسره د خپل کور غم وي بس سحر وځي په خوشو تشو لوپرو پسې ګرځي دې د وجې نه د هغوی کور والا ډېر سخت پریشان وي چې زما بچی به کوم ځای کې یا زما دا ورور به کوم ځای کې دی به کم ځایونو کې ګرځي دی به د ښو خلکو سره ګرځي د خرابو خلکو سره ګرځي آیا ده به روټۍ خوړلې که روټۍ به نه خوړلې دې د وجې نه د کور والا ډېر سخت پریشانۍ سره مخ وي لیکن نن دغه د قرآن مجید یو وړوکې غوندې آیات دی سلام قولا من رب الرحیم دغه آیات مبارک باندې چې دغه لوپر ماشوم وي هلک وي هر څوک وي خوشې تشې کوي نور څه کار روزګار وغیره نه کوي په دې باندې 11 ورځې لګاتار مسلسل دم کوي اوس درته ښیم طریقه چې څنګه به دموي انشاءالله د هغې نه پس به دی بیا خوشې تشې نه ګرځي یا دو به د خپل کور سره مینه پیدا شي که دی بل ځای هم وي لیکن دو سره به د خپل کور غم وي چې زما د کور به څه کېږي راځئ یو ډېره زبردسته دم دی تاسو ټول یې کولی شئ تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی دا ډېر لوی اثر کوي خپل یې هم کولی شئ او نورو ملګرو ته یې هم خولی شئ او په نور چا باندې هم تاسو دغه دم اچولی شئ راځئ د دم کولو طریقه درته ښیم هغه ماشوم چې ډېر سخت لوپر وي بار بار د کور نه وځي روک وي په لوبو پسې وځي هر څه پسې وځي هغه روک وي هغه ماشوم چې کله د شپې اوده شي او ته پوه شي چې دی بلکل په خوب باندې ورغی نو ته به 300 کرته سلام قولا من رب الرحیم آسان آیات دی دا به ووایې 300 کرته او د هغې نه پس به په دې ماشوم باندې دم واچوې شف یا کف خو په داسې انداز کې په ده باندې دم واچوه چې د لاړو د خولې د دې لاړو چې دا کم ذرات نري نري چې دا په دې ماشوم باندې ورپروزي د سر نه تر د خپو پورې پې دم کا یو ورځ وکړو په دویمه ورځ باندې هم دغه رنګې دم کا په درېیمه شپې باندې دا به چې کوم دی د شپې دموي نو په درېیمه څلورمه پنځمه شپږمه اوومه اتمه نهمه لسم او په 11مې شپې باندې لازما دم کې او بیا وله دعا مو غواړئ نو انشاءالله چې دا 11 شپې مسلسل دغه چې دی عمل وکړي دې په وجه باندې به هغه لوپري پرېږدي په زول کې ارزېدل به پرېږدي کور سره به مینه پیدا شي د خپل کور والا سره به مینه پیدا شي بغیر د هغې نه به ده ته زندګي تېرېدل ګران شي او ښایسته مزېدار هغه لوپري به پرېږدي او بیا به کاروبار وغیره دا څیزونه به کوي یعنې د کور سره مینه پیدا شي او د کور والا سره به مینه پیدا شي نو یو ډېر زبردست دم مې درته وښولو تاسې خپل هم کولی شئ هر سړی د دې نه پیدا غشتی شي هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی